یوه پیغله جینۍ چې خپل د تره زوی ورسره ډیر زیات ناروا خراب او غلط کار وکړ. دوستانو د دغه ښځې ویډیو خبرې به هم در سره شریکوم. ویډیو تر اخره وګورئ. دغه ښځې په خپلو خبرو کې څه ویلي دي چې په کومه طریقه باندې د خپل د تره زوی چې د به کوشش کولو چې د خپله د تره لور وچیړي. که تاسو ته معلومه وي نو په عام طور باندې دا یو لوی خراب رواج دی چې پښتانه خپلو کورونو ته د تره زوی، د ماما زوی، د ترور زوی دا ډیر په اسانه باندې او په خوشحالۍ باندې خپل کور کې پرېږدي او وایي چې ګینې دا خو ښه خبره ده، خپل خپلوان دي کور ته ځي راځي، خو د دې یو ډېر لوی نقصان او ډېر لوی افت چې دی دا په کور کې پیدا کېدلی شي، لکه هم دې جینۍ ته چې پېښ شو. دغه یې د تره زوی و. وایي چې دا د تره زوی به مې هر وخت زموږ کور ته راتللو او دا جینۍ هم پېغله شوې وه، دا هلک چې و دا هم زلمی و. نو دوی همدغسې یوه ورځ چې د دوی په کور کې هېڅوک هم نو، دا جینۍ یوازې په کور کې پاتې شوې وه د دې په خاطر چې مور پلار یې بازار ته څه سودا دپاره او یا د څه ضرورت دپاره تلي وو چې وړې خویندې یارونه چې کوم هغه هم پلار سره تلي وو. نو په دغه دوران کې چې کله دا هلک راغلی دی د دوی کور ته او د دوی په کور کې کله د جینۍ خواته راغلی دی، ګپ شپ یې ورسره لګولی. دا جینۍ وایي چې ما نه غوښتل چې زه ورسره خبرې هم وکړم، خو مجبوري مې دا وه چې هغه زما نه غټ او تکړه هم په وجود کې. نو وایي چې ما ته یې لاس راوړلو او د غلط کار کولو کوشش یې کولو. بیا د جینۍ خپل کوشش کړی دی، ځان یې ترې په یو بله طریقه باندې خلاص کړی دی. هلک یې په سر باندې په مضبوط بالټي باندې وهلی دی او جینۍ چې ده ترېنه بل کور ته تښتېدلې ده. بیا دغه هلک هم په شرمونو شرمېدلی. دې نه پس بیا ډېره لویه مسله د دوی په کور کې هم جوړه شوې وه. دا یو حقیقت واقعه ده او داسې واقعیت ډېر زیات کیږي او شوي هم دي، ځکه چې ځینې خلک په خپلو کورونو باندې داسې څه کنټرول نه ساتي چې ګینې کوم ترور زامن، ماما زامن یا تره زامن چې کوم د جینۍ وي هغوی ډېر په اسانه باندې کور ته راتللی شي. نو دا منې کول پکار دي، که نه نو دغسې حادثات بیا هر چا سره کېدلی شي.